دا غږ که یو طرف ته د پښتنو په قتل عام اوچت کړی شوی، نو بل طرف ته د پولیس لاین 14 کې د ګڼ شمېر شهید شوي قرآن شریفونو په غبرګون کې د علماو په خاموشۍ هم نیوکه کوي. د پیښور پریس کلب مخې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسي تحریکونو او مدني ټولنې لخوا د خالي په ورځ را جوړ کړی شوی ولسي پاڅون کې ګډونوال له دیني علماو څخه ګیله کوي چې د نږدې 100 منځګزارو او بې شمېره قرآن شریفونو په شهادت د دیني مدرسو او جوماتونو خاموشي د افسوس وړ ده. دا مظاهره له هغه وروسته را جوړه کړې شوې چې د تېرې دوشنبې یا ګل په ورځ د پیښور پولیس لاین په جومات کې په یو خونړي ځانمرګي برید کې 102 کسان شهیدان او تر 200 نه زیات ژوبل شوي. په کال 2014 کې د پیښور آرمي پبلک سکول د شوي ترخهګریز برید وروسته دا تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د دینی مدرسو او جوماتونو په خاموشه د پی ټی ایم یو مهم مشر ښاغلی نظیف لالا وحدت توای مولایانو ته وایو چې د خدای په خاطر په هالینډ او په ډنمارک کې د سپاري یو پاڼه یا سوي یا نه سوي او تاسو ملک په بل اړوي ابلو زر قرآن دلته وسو تا پرون په جمعه کې خپل بیرته نه کړه. په سوشل میډیا د تنقید زور نیولې چې په پاکستان یا په نور نړۍ کې کله هم د قرآن شریف یا د مذهب د بې حرمتۍ پیښه رامنځته شوې، نو تر ټولو ډومبې په دغسې پیښو جومات او مدرسې نه د احتجاج غږ اوچت شوی دی. خو دا ډومبې ځل دی چې د پیښور پولیس لاین 14 کې قرآن شریفونه شهیدان شول، ولې د مدرسې او جومات نه د احتجاج غږ وونه ریدل شو. د مولا نه موږ دا تمه نه لرو، موږ په خپله انشاءالله پښتون قوم چې دی او بیا د باچا خان بابا پیروکار دا چې یو مجندي ایس کس مانو دهشتګر منو او نه دهشتګري منو. ولسي پاڅون کې شرکت کوونکي د پولیس ځوانانو سره سره د قرآن شریفونو د شهادت په سختو ټکو غندنه وکړه او د علماو کرامو نه د دې خلاف غږ پورته کولو هم غوښتنه وکړه. د کیمرامین حازم صافي سره خالد الرحمن، وحدت نیوز، پیښور.